يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په دغه ریځ کې به هغه کسان ارزو کوي چې کافر شوي دي او د رسول نافرماني یې کړې ده چې کاش کې په دوی باندې مځکه د پوسه هواره کړی شي او دوی به د الله تعالی نه هېڅ خبره هم نشي پټولی. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. د ایمون خاوندانو تاسې د نشې په حالت کې لمونځه ته مه نږدې کېږئ تر هغه پورې چې تاسې پوه شئ په هغه څه چې تاسې ویایئ او نه د جنابت په حالت کې مګر دا چې لیاروی وي تر دې چې تاسې غسل وکئ او که تاسې بیماران یئ یا په سفر یئ یا په تاسې کې یو کس دی او دسموتې ناروشي یا تاسې د ښځې سره کوروالی وکئ بیا تاسې یې به پیدا نه کوئ نو د مځکې پوک مخ خوره و غیرته اراده وکړئ پس د خپل مخینې او تر مړوندې پورې د لوسینې مسح وکئ بېشک الله تعالی ډېر معافي کوونکی ښه مغفرت کوونکی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا تاسې هغه کسان نه دي کتلې د هغې په حال نه یې خبر شوي چې هغې ته څه حصه د کتاب ورکړل شوې ده چې هغې ګمراهي وخلي او غوړې اراده لري چې ورکه کړي د تاسې نه سیده سمه لار.